السلام علیکم ګرانو دوستانو، د سیول 3D درس ادامه لري. د تیرو درسونو په ادامې سره نن زمونږ کوم ټاپک چې دی هغه سرفیس جوړول دي. سرفیس د سیول 3D پوینټونو څخه تیرو درسونو کې مونږ وویل چې څنګه کولی شو پوینټونه اډ کړو، د هغې پوینټ لیبل، پوینټ سټایل او هغه څرنګه کولی شو یو ریپورټ برابر کړو د پوینټونو، یا څنګه کولی شو ټیبلونه. هغه درسونه مو وویل. اوس راځو څنګه کولی شو سرفیس جوړ کړو. سرفیس د څه په خاطر جوړوو، پوینټونه څه په خاطر اډ کوو. سټپ بای سټپ دا درس ادامه لري. نو کله چې یو پروجیکټ ته ډیزاین کوې نو پکار دا ده چې سیول 3D ته خپل پوینټونه اډ کړي، هغه ورته معرفي کړي او هغې نه باید چینجز د اړتیا په صورت کې په هغه کې راولي. بیا ورپسې سرفیس جوړول دي، سرفیس پسې بیا الاینمنټ او ډیزاین لاین او په ترتیب سره. نن راځو زموږ ټاپک چې دی سرفیس جوړول دي. نو سرفیس جوړولو د خاطره راځو تاسو خپل سیول 3D پروګرام اوپن کړئ او دا پوینټونه ما الریډي اډ کړي دي، سیټینګ مې هم کړی و او پروسپیکټیو ته راځم. بیا سیول 3D اوپن کوم، راځم سرفیس ته. سرفیس رایټ کلیک، کریشن سرفیس دین هم کولی شئ دا تاسو اډ کړئ، یا دلته چې دی مینو اډ کړئ، مینو کې سرفیس شته، کریشن سرفیس دلته سرفیس موږ ته ټایپ ښیي چې کوم سرفیس دی، 10 سرفیس دی، ګریډ دی او ټاین دی، ولیوم او همدارنګه ګریډ سرفیس، ګریډ ولیوم سرفیس کوم سرفیس دی. نو دلته فلحال ټاین سرفیس انتخابو او سرفیس لیر چې دی C2 دا لیرونه ډېر دي، کولی شي بیا دا خو چینج هم کې، خو دلته C2 انتخابو او پراپرټیز کې انفارمیشن کې نیم دی، نیم د سرفیس دغه ځینې هم کولی شي چینج کړي. 5 کیلومیټر روډ، 5 کیلومیټر روډ دی، یا کولی شي دې باندې کلیک وکړي، دا هم کولی شي ایډیټینګ پکې وکړي او ډسکرپشن یعنې توضیحات ورکړي. سټایل د کنټور سټایل سره کوي، د هغې سټایل 2 متر اینډ 10 متر دی، کولی شي دې کې چینجز هم راولي. بارډر دی، کنټور 1 ان 5 متر دی، 1 ان 5 متر 2 10 متر، دا همداسې تاسو کولی شئ. خو دا وروسته ډیټیل سره انشاءالله تشریح کوو. خو فلحال دلته 2 ان 10 متر دا د کنټور دپاره سیسې دی. دلته رینډر مټیریل ورته سلیکټ کړئ چې کوم مټیریل دی، کانکریټ دی، اسفالټ دی، کوم یو دی، کانکریټ دی، ګلوبل دی، سایټ ورک دی، سایټ ورک پلانټینګ دی، پیوینګ دی. نو فلحال دپاره دا لیر چې دی دا بای بلاک کومه، یعنې تر څو د کار کولو وخت کې ستونزه پیښه نه شي. دا اوکې کوم او دا اوکې. کله مو چې دا ایډیټینګ وکړئ نو راځو دلته سرفیس ته. نو سرفیس چې جوړوو د هر څه له مخه باید ورته مونږ د پوینټونه یا کوم پوینټ ګروپ چې مونږ جوړ کړی هغه ورته معرفي کوو. یعنې سرفیس د څخه جوړې، د پوینټ ګروپ یا د پوینټونو څخه. یعنې مونږ پوینټونه اډ کړي، راځو ورته وایو چې سرفیس پوینټ ګروپ لرم، دا ورته ښایم. بیا ډیفینیشن ته راځم، ډیفینیشن کې لاندې راځم، پوینټ ګروپ ورته ښایم، رایټ کلیک اډ. 5 کیلومیټر روډ دی، ما سره اپلای کوم ان اوکې. دا سرفیس مونږ سره تشکیل شو. د نن ورځې ویډیو همدا وه. که هر رنګه ستاسو پیشنهادات غوښتنې وي تاسو موږ ته په کامنټ باکس کې ولیکئ، تر څو موږ تاسو ته د هماغه موضوع په اړه ویډیو تاسو ته چمتو کړو. نو دا د سیول 3D د سرفیس کریشن یا جوړول. تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم.